سلامونه او نیکې هیلې افغانان ورونو پرون ما یو ویډیو کړې وه چې خارج ته څه رقم سړی قانوني راتلی شي. نو دا ویډیو نه خلک بس هغه یو مطلب تیلي چې به 100 کسان هر یو فامیل راوستی شي. نو د هغې په باره کې زه تاسو ته نن پوره وضاحت در کوم. ما د وکیل سره خبرې وکړې، نور صافی صاحب چې په برمنګم کې زموږ یو افغان رور دی، بېګا مې ورسره خبرې وکړه. انشاءالله بېګا لایف ته هم راولم، خو تاسو ته دا ویډیو کوم او وضاحت در کوم چې اصلي شی څه شی دی، ځکه چې تاسو خو په ویډیو کې هماغه یو دغه هم صحیح کړی چې بس خلک خارج ته ځي. اول دا دی چې زما وجدان ایمان دا دی چې زه څنګه خورم، زه چې هر مسلمان هر یو افغان رور دی هغه شان دی وخوري. زه په احسان نه وي او نه دا خبره د مشهورتیا دپاره کوم. دلته په لندن په انګلینډ کې ما په سلهاو خلک په کار لګولي دي، په سلهاو. د الله د رضا دپاره کوم احسان مې پرې نه کړی، ځکه زما همیشه دغه دا دی چې زه یم چې څنګه زه یم باید زموږ نور افغانان ورونه همداسې، او د اسلام هم تا ته وایي. نو اول زه تاسو ته دغه پرونی ویډیو داسې لږ غونډه کې کلیپ ښیم، بیا تاسې په تفصیل پوهیم چې اصلي خبره څه شی ده او چې تاسې په عذاب نه شئ، تاسې بې ځایه خلکو نه ګیلې ونه کوئ. نو اول دغه ورکوټې غوندې ویډیو زما وګورئ. سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ته. افغانانو ورونو تاسو سره یو داسې معلوماتي ویډیو شیر کوم. کم کسان چې د افغانستان نه غواړي چې خارج ته راشي، څه رقم د هغې راتګ دی قانوني طور وانې. کم خلک چې په خارج کې اوسېږي او هغه څه رقم خپل فامیل یا خپله ښځه یا خپل یو جلۍ خپل میړه څه رقم راوستی شي، د هغې په باره کې زما دا ویډیو ده، ډېره معلوماتي ویډیو ده. دغه ویډیو مخکې شیر کړئ چې د ټولو افغانانو غوږونو ته ورسي. او دا لازمي هم نه ده چې زما خبرې 100 په 100 کې صحیح وي. کیدای شي زه وکیل نه یم او نه کوم یو سلیسټر یا جج یم. ګوره ته دا قسم ما د خپل ویډیو پرون یې لګولې. دا لمبر چې کوم یو دی، دا لمبر صرف دا لمبر یوازې ما به دا خبره کړې ده چې کوم په لندن کې څوک برټش پاسپورټ ولري نو دې لمبر ته زنګ والی شي، 100 کسان راغوښتی شي. په دې کې زه غلط شوی یم. دا لمبر کولی شي چې تاسې د افغانستان هم ته زنګ ووهئ، که په انډیا کې یاستئ، که په پاکستان کې، که په هر ځای کې چې چا د افغانستان په حکومت کې کار کړی او په وظیفو پاتې شوی نو دې لمبر ته زنګ والی شي. دا لمبر زما پورې هېڅ مربوط نه دی او نه د بل افغان پورې هېڅ مربوط دی. بل 100 کسان مې چې ویل 100 کسان دې لیکي، کیدای شي په دې 100 کسانو کې یو قسم قبول نه کړي. یعنې دا 100 کسان نومونه چې ته ورکې دا کیدای شي چې دې کې یو ستا قبول نه کړي، کیدای شي ټول قبول کړي، کیدای شي نیمه قبول کړي، او کیدای شي په یو ورځ کې دا کار وشي، کیدای شي په 5 کالو کې دا کار وکړي. ځکه برطانیې حکومت چې دی 100,000 کسانو ته ویل 100,000 افغانان به موږ راغواړو. نو دلته په لندن کې خو په لکاو افغانان اوسېږي چې هر یو ته 100 راولي، دا خو په لکاو په کروڑونو خلکو شو. دا یو پارم ډکول دی، بیا دې ګوري چې څوک مشکلات لري. او بل افغانان ورونو 100,000 اوس ویلي 100,000 کیدای شي بیا نور شي. کیدای شي داسې فرانسه کې هم دغه شان دی لمبر وي، تاسې ورته زنګ وایئ. کاناډا کې هم داسې لمبر شته دی، په امریکا کې هم شته دی. یعنې تاسې کولی شئ چې خپله اړیکه دې لمبر سره خپله ونیسئ. او بل دا دی چې افغانان ورونو د الک او د جلۍ په باره کې ما خبره کړې ده. فلحال د الک او د جلۍ چې څوک چې الک د هغې ځینې راولي د کار ضرورت، یعنې دلته به ټیکس ورکوي، ادرس به جوړوي، فلحال یې ضرورت نشته. که چېرته د حالت ایمرجنسي دي، کیدای شي سبا له دا قانون بېرته بدل شي چې کار به هم ښې او کور او ادرس به هم جوړوي او ټیکس به هم ورکوي او ټولې پیپرې به تیارې. نو د هغې وضاحت مې همدله درکړو. فلحال پورې ضرورت نشته. کیدای شي یو هلک د دې ځای نه لاړ شي، هلته یې ښځه وي لاس نه یې راونیسي او په هوایي میدان کې راوستی شي، یا جلۍ دلته یې خپل میړه هلته یې میړه کولی شي چې لاړه شي او خپل میړه په اسانه باندې راولي. افغانان ورونو بعضې خلک وایي تاسې وایي تبلیغات کوئ چې خلک خارج ته غواړئ. وروره تبلیغات نه کوو. دا لمبر چې دی د هوم افیس لمبر دی، زما لمبر ما ځانه نه دی لیکلی. دلته انګلینډ حکومت دغه لمبر خلکو ته ورکوي، په کونسل والی خلکو ته ورکوي، نور ځایونو کې دا کوي چې خپل دغه مو کوي، نومونه هلته ولیکئ. او زموږ لا ویډیو ډکه کړې، ما خو ویډیو پرون ډکه کړې. د دې ویډیو نه مخکې طالبان په سروبي کې وو چې وروره خلکو هوایي میدانونو ته رامنډې والې، په لکاو خلک د افغانستان په هوایي میدان کې وو. هغه زموږ ورته ویډیو کړې. موږ د طالبانو درېیمه ورځ وه چې وروره د پاکستان طرف باندې په زرهاو 10,000 دا اوس زورم په سپین بولده کې 10,000 افغانان د پاکستان طرف ته وړي. هغه موږ ورته ویډیو کړې ده. ایران ته ځي، ترکیې ته منډې وایي، په هوایي میدان ته ډک دي. موږ خو دا پرونی ویډیو کې تاسې پوره ولې نه اورئ؟ دا پوره زما په خبره سر ور نه خلاصوئ. ما درته ویل چې کورونو کې کښېنئ، دغه یو قانوني لاره ده، یو قانوني طریقه یې درته مې وښوده. یا وشي یا ونه شي. دا خو داسې نه کېږي چې تا فارم ډک کړو او بس مهربانه د هغې نه ټلیفون راشي چې زما کار دې څنګه کو.
دا څه دا خو نه دی د بډبیرې بس خو نه دی چې ورخیږي او یا چې د ورور سره بره دواره په جلال آباد کې د تیاره ودروله یا د په کابل کې تیاره ودروله چې بدنوم دې لیکلی او راخیږه په دې ټیم لګي کېدای شي یو ورځ پې ولګي کېدای شي 15 کاله پې ولګي دا 15 کسان چې دا کم 20,000 اعلان کړي دا په قلاره 15,000 اوس برابر کړه 6,000 اوس دا نور چې دي په قلاره دي به دا لیست ګوري دا به غاټه پروسه دا داسې اسانه خبرې نه دي دا خارج دی وروره او دلته هم څه تیارې ډوډۍ پرتې نه دي دلته وروګر ماسټري کړي دلته ټکسي چلی نو خبره دا ده چې افغانان ورونو دې وضاحت مې درکو چې دغه کومه ویډیو ما کړې وه د هغې نه تاسې غلط برداشت اخیستی غلط مطلب هم ترې اخیستی دغه نمبر چې کوم دی په دې نمبر باندې تاسې خپله اړیکه نیولی شئ که افغانستان کې یاستئ که په هر ځای کې یاستئ دا د هوم افیس نمبر دی زما نمبر نه دی کېدای شي دا 1 ساعت کې روغ شي 2 ساعت کې روغ شي نو تاسې دلته دا ضرورت نشته چې زه د خپل فامیل دپاره دلته نومونه ولیکم او دې ته یې ورکړم تاسې خپله کولی شئ او ما راته ویلې چې دا اوس که د 20 نومونه ورکړم په 20 کېدای شي د یو کس کار ونه شي کېدای شي د 20 وشي کېدای شي په یو ورځ کې وشي کېدای شي په 15 کالو کې وشي ځانونه لږ په خبره باندې پوهوئ تاسو پرون ویډیو کې ما وویلې چې دلته هغه کار چې امریکایانو سره کار کړی خارجیانو سره یا برطانیانو سره کار کړی دا هغه خلک راغواړي زیاتر غټ مشکلات لري هغه خلک راغواړي نو هر سړی خو نه راغواړي چې دلته ورور دا وطن پرې ډکوي او داسې اسانه خبرې هم نه ده خدای د افغانستان جوړ کړي خدای د افغانستان یو افغان هم نه وباسي خو موږ لا دلته څه ویل نه چې افغانان په پلکاو لکاو په هوایي میدانونو کې ناست وو دغه د پرون د بم دماکه وشوه دغه څومره کسان زموږ شهیدان شو 200-300 کسان هم شهیدان شو نو پرون دغه نه ما وروسته ویډیو وکړه چې دا خلک لږ په قلار شي په کورونو کې کینی او نور خو خلک منډې وي وروره په سپین بولدک ته څوک منډې وي څوک یو خوا منډې وي څوک خو موږ ویډیو کړې هم نه ده وروره په موږ باندې خو دا الزام مه لګوئ چې تاسې ورو تبلیغات کوئ موږ درته وایو چې دا 10 ورځې کومه ډرامه په دې هوایي میدان کې وشوه دا امریکایانو خارجیانو قصدن وکړه زموږ خلک یې وشرمول ذلیل یې کړه تباه یې کړه دا ټوله ډرامه هم د دې خارجیانو وه خدای دې د افغانستان نه یو سړی هم نه وباسي موږ غواړو چې زموږ وطن ودان شي موږ غواړو چې په کابل کې 6 میلیونه دي خدای دې دا 12 میلیونه کې خدای دې نور هم خلک ورته بوځي چې وطن هم آباد شي ودان شي موږ دا هېڅکله دا تبلیغ نه کوو چې زموږ د وطن نه موږ خپل وطن آبادول غواړو موږ دلته محنت کوي او 2 روپۍ لیږو چې وطن هم آباد شي دغه ظالمان چې څومره په خارج کې ناستي ټول وطنونو ته پیسې لیږي نو خبره دا ده چې دغه ما پرونی ویډیو وضاحت مې درکړو ورورو دا داسې اسانه خبرې نه دي او دلته ما خلک تنګوي د هغې نه ټلیفونونه خلکو ته کوئ زما ملګري ډېر نږدې دي هر یو ټلیفون کوي چې زما نوم دې نه دی لیکلی پیرزو دې روانې نه ده خو خپله دغه دی اوس ورته زنګ ووه چې پیرزو او ناپیرزو د خپله به دې معلومات وشي نو مهرباني وکئ خلک مه تنګوئ او خدای دې افغانستان جوړ کړي خدای دې په افغانستان کې امن راولي خدای دې زموږ د وطن نه پوی کسان نه وباسي نو وضاحت مې درکړو افغانان ورونو الله دې وکړي چې دا ویډیو د ثواب په نرم شیر کړئ او ټول افغانانو ته ورسوئ چې اصلي کیسه دا ده د 20 کسانو کیسه چې وه هغه داسې د 20 کسان چې د هر یو فامیل تاسې راولي دلته په لندن کې نو دا لندن خو به ټول د افغانانو ډک شي بس انګریزان به بیا ځي بل چېرته فالانس فرم د ویډیو شیر کړئ په مطلب ځان پوهېږي د خبرې وکیل هم دلته انشاءالله راولم بېګاله لایب ته خدای په امان